السلام علیکم ملګرو، زما نوم شریف الله دی. تاسو ته د آی ټي او سی پلس پلس پروګرامینګ ویډیوګانې وړاندې کوم. په دې ویډیو کې موږ د کلاس او آبجیکټ سلورمه برخه مطالعه کوو. نو راځو ډایرکټ ډیف سی پلس پلس ته، د دې نه مخکې چې زموږ وخت ضایع شي. کنټرول ان او دې کې نوی فایل مې واخیسته. راځم هاش انکلود سټرکچر برابروم. هاش انکلود دلته کې لیکم input output stream او بیا دې ځای نه وروسته راځم دلته کې لیکم using name space std. دلته کې اوس د main function باډي جوړوم integer main او دلته کې چې واخله main function واخله. دا به ریټرن کوي چې شي ریټرن کوي به 0. ولې ریټرن کوي؟ ځکه چې موږ د main function چې کوم ریټرن ټایپ دا کوم integer واخیست. اوس راځو دلته کې چې کو کلاس جوړو. کلاس په نوم جوړو. کلاس به جوړو د څه په نوم سره؟ کلاس به جوړو د student په نوم سره. صحیح شو؟ د سټوډنټ په نوم سره مې چې کلاس جوړ کړ او دا باډي شوه. دا باډي چې کوي شي لاندې هم راښکته کوي شي دا سم دی. د کلاس باډي شوه دا لکه څنګه چې د یو فنکشن یا سټرکچر باډي جوړوي. ښه دلته کې چې د کلاس باډي شوه نو د کلاس کې به چې اخلي دوه څیزونه اخیستل کېږي. اول موږ سره ډیټا ممبرس اخلو. چې اخلو ډیټا ممبرس چې دا موږ سره مخکې هم ویلي خو بیا هم درته څه کوم مطالعه کوم. دا ډیټا ممبرس باید موږ سره په یو کیورډ چې هغه اکسس سپیسیفایر ورته وایي هغه پرایویټ ده. دا به څه کې د کم ډیټا ممبرس یا ویریبلز په نوم هم یادېږي. دا ویریبلز یا ډیټا ممبرس چې د کوم د کلاس دي د کوم کلاس سټوډنټ دا به څه کوو دا به د پرایویټ ساتو. صحیح ده؟ د پرایویټ لاندې به څه کوو دا ډیټا ممبرس مثلا که چې سټوډنټ باره کې هغه هم کېدای شي د هغې نوم موږ سټور کول غواړو. صحیح ده؟ د دې نوم موږ سره فار ایگزامپل شل لیټره شو. صحیح شو؟ نیم شو او دا نیم موږ د کریکټر ټایپ واخیسته او دا پرایویټ ده. د کوم کلاس ده؟ دا موږ سره د سټوډنټ کلاس شو. بیا موږ سره چې دا که چېرې سټوډنټ ته وایم زه څه کوم؟ زه مثلا 3 سبجیکټ مارکس اخلم د هغې ټوټل راباسم او ایوریج اخلم. نو دې دپاره به هم چې کوم یو انټیجر یا همدارنګه دې په ځای فلاټ یا همدارنګه دې په ځای ډبل چې هر یو ویلیو هغه تاسو اخلئ دا ټایپ اخلئ ډیټا هغه تاسو اخیستلی شئ. فلاټ به موږ سره ښه راځي 0.4 ده او زه به ورته واخلم مثلا سبجیکټ فرست به ورته واخلم سبجیکټ 1 او بیا ورته واخلم سبجیکټ نمبر سیکنډ. صحیح شو؟ او بیا سبجیکټ نمبر تھرډ شو. دا شان دي. او بیا اخلم ټوټل او بیا ورته چې اخلم بیا ورته اخلم چې ای وی جی ایوریج. اوس دې دپاره بېله بېله فنکشن هم اماده کولی شي خو زه به څه کوم یو دوه فنکشن واخلم او هغه به پبلیک واخلم. ځکه چې دا فنکشن زه ولې اخلم که دغه مې پرایویټ ډیټا ممبرس وګورم چې کوم د کریکټر نیم ده د کریکټر ټایپ ده. صحیح شو؟ د کریکټر ټایپ ده او بل سبجیکټ 1 2 او 3 او همدارنګه ټوټل او ایوریج شو. دغه ټول شي دا موږ سره د فلټ ټایپ دي او دا موږ سره پرایویټ دي. په همدې کلاس کې درته اکسس کېدی شي. د کلاس د دې باډي نه شروع شوه دې ځای نه شروع شو او په دې ځای باندې ختم شو. اوس دغه پبلیک فنکشن ځکه اخلو چې په دې ډیټا ممبرس باندې کار وکړي او هغه کار بیا موږ بیرون اکسس کولی شو ځکه چې دا پبلیک ده. دلته کې چې دوه فنکشن واخله. اول نمبر موږ سره چې د ګیټ ریکارډ ده. صحیح شو؟ ګیټ ریکارډ په نوم فنکشن ده. ګیټ ریکارډ او دا فنکشن چې دا فنکشن باډي جوړه کړه. دویم فنکشن چې دویم فنکشن چې ګیټ ریکارډ کړه نو بیا چې کوم بیا باید شو کوم کنه نو شو ریکارډ په نوم فنکشن ده یا شو په نوم فنکشن شو. دلته کې راشه اول ګیټ ریکارډ په نوم سی اوټ کا سی اوټ ورته ولیکه چې انټر student for example student name ورکا. صحیح شو؟ student name ولا input کا او لکه چې ورکه سی ان کا ورته st name او همدارنګه چې صرف name ورته ورکې. ځل د می name ورکړې نو لکه به هم st name صرف ولیکم. بیا ورته چې ورکا دلته کې یو نیو لاین هم ورته واخلم /n سره چې دا موږ سره escape sequences دي. خو بیا چې کوم بیا سی اوټ ورته ورکوم سی اوټ کې ورته لیکم چې subject first marks ورکه. صحیح ده؟ subject first marks څومره سبجیکټ فرست کې څومره مارکس اخیستي دا چې کا دا ورته انپوټ ورکړه. سی ان کې ورته څه شي سبجیکټ نمبر 1 دا شانتي سبجیکټ 1 شو. سندا سنټنس په درې پیرا کاپی کوم ځکه چې سبجیکټ 1 د بیا به شي د کوم سره دلته کې بیا 2 شي دلته کې به شي دلته کې بیا 3 شي دا شانتي او بیا به شي دلته کې سبجیکټ 1 په ځای دلته کې څه ورته ولیکه سبجیکټ نمبر سبجیکټ 2 ورته ولیکه سبجیکټ 2 دا شانتي او بیا دلته کې چې کوم دا 1 دا به چې ختم کوم دا 3 باندې کوم ځکه چې سبجیکټ نمبر 3 شو دا شانتي. سبجیکټ 3 یا سبجیکټ تھرډ دی او بخی سبجیکټ تھرډ THIRD تھرډ او دا هم چې 2 نه دا موږ ته لکه سیکنډ ده دا کیپټل ولیکم سیکنډ. اوس کمپایل کوم دی ځنه چې مسله کوم نشته نوم به ورکم زه ورته لیکم چې ډیمو 4 اس مسله پکې نشته. ګوره ایررز هوار سره موږ سره 0 دا ګوره ایرر هم 0 دي او بل موږ سره چې وارنینګز هم 0 دي نو موږ سره مسله نشته. نو راځم اوس چې کوم دین وروسته چې دا مې ټول وسله اوس څه کوم زه د دې ټوټل معلوموم. ټوټل به څنګه معلوموم؟
ټوټل مارکس بس معلوموم چې سبجیکټ 1 جمع سبجیکټ 2 جمع سبجیکټ 3 نو دغه چې ورته ورکا د سبجیکټ 1 نه دا یو دا چې کدا کاپی کړل د کې پیسټ کا دا جمع کړل څه تر دغه کې بل بخپل ورته لري کوم چې تاسو باندې پوه شئ سبجیکټ نمبر 2 چې کوم دا سبجیکټ نمبر سیکنډ چې کوم دا سیکنډ او بخا د دې ویډیو چې کا جمع کړل سبجیکټ نمبر 3 سره سبجیکټ 3 دا شانتي او بیا دین وروسته ایوریج راو باسم ایوریج مثلا ایوریج شي کوي ټوټل ورخلی ټوټل به دی وایټ کې په 3.0 باندې ځکه چې دا موږ سره خپل ټوټل شي دا موږ سره د فلټ ټایپ شو نو دا کې به شي کې ټوټل هم د غلطي کله ټوټل به واخلې دغه دا شان دی اوس کمپایل کې کوم مسله پکې نشته نه مسله پکې نشته صحیح ده نو راځم اوس چې کوم د ډیټا شو کول غواړم اول نمبر چې اول نمبر موږ سره سی اوټ پکې او بل کې چې سټوډنټ چې کوم نیم دا هغه ماته معلوم ده هغه دلته پرینټ کول غواړم نیم او دلته یو ان لاین واخله صحیح شو دین وروسته هم چې کدی نه مخکې هم یو نیو لاین واخله یا بس نیو لاین بس صحیح شو او دین مخکې چې کسي اوټ او دلته ورته لري چې سټوډنټ ریکارډ دا شانتي او دلته چې ورته واخله دلته یو ان لاین ورته واخله ها دین وروسته بیا راشي چې وکا انداز چې کوم اندازه کاپی کوم کنټرول ای سټوډنټ نیم وزل د چې د سټوډنټ نیم نه سټوډنټ فرست سبجیکټ مارک یا همدارنګه سبجیکټ فرست مارک فرست سبجیکټ مارکس دا شانتي دلته کې به چې ورکم سبجیکټ 1 چې کوم دی دلته کې مې کوم انپوټ کړی دا بیا به چې کوم دا سبجیکټ 2 موږ پکار ده دلته کې به چې کوم دلته کې به دا به ختم کوم صحیح ده نه دا به نه ختم کنټرول ای به کوم سبجیکټ فرست نه دلته کې چې ولیکم دلته کې باید د سیکنډ ولیکم صحیح ده دلته کې بس ولیکم دلته کې باید د سیکنډ ولیکم او دلته کې هم زما نیو لاین نه پکار صرف اولنی کې زما نیو لاین پکارو او دلته کې هم زما نه پکار دلته کې ما یو نیو لاین پکار ده صحیح ده سبجیکټ خاص سیکنډ سبجیکټ مارکس سرچ کې دلته کې سیکنډ سبجیکټ ورکا سبجیکټ سیکنډ دا شانتي او بیا چې کا اندا لاین کاپی کا کنټرول ای نه مرته سیکنډ نه دلته کې تھرد ولیکا THIRD تھرد سبجیکټ مارکس دلته کې هم شی ولیکا سبجیکټ third دا شانتي سبجیکټ third THIRD او بیا چې وکړه بیا د لاندې چې کوم دا د لاندې ورته ولیکه سی اوټ ورته ولیکه ټوټل مارکس ایکوال ټو څه شي دلته کې ټوټل مارکس ورته پرینټ کړه ټوټل او دلته کې یو ان لاین واخله بیا سی اوټ ورته واخله سی اوټ کې ورته ولیکه چې ټوټل مارکس نه ایوریج مارکس چې کوم دي ایوریج څومره ده ایوریج کې ورته AVG ولیکه او دلته کې یو ان لاین واخله اوس دا موږ سره چې شو دا دوه فنکشن شوي اوس راشه چې کمپایل کړي چې بیا هم مسله پکې نشته نه مسله پکې نشته دا دوه فنکشن شوي دا دوه فنکشن د کوم کلاس شوي دا موږ سره د سټوډنټ کلاس شوي اول نمبر چې دا اول پرایویټ ډیټا ممبر چې کوم چې د نیم د شل لیټر او د کریکټر ټایپ شو بیا موږ سره سبجیکټ 1 شو او سبجیکټ 2 شو او سبجیکټ 3 شو ټوټل شو او ایوریج شو بعد دغه چې دا موږ سره ټول د فلټ ټایپ شوي بیا موږ سره پبلک ممبر فنکشن واخیست تر خو شي تر خو دغه کوم ډیټا ممبر چې دی په دې باندې کار وکړي اول نمبر get record کې به چې کی نیم کې موږ انپوټ ورکو نو دې فنکشن پوسټ کولای شو بهر دا فنکشن کال کو او انپوټ پس کې ورکو په دې نیم کې او بیا چې کوم بیا همدارنګه سبجیکټ فرست شو سیکنډ تر شو ټوټل هم پیدا کړی بیا ایوریج پیدا کړ او دې ځنم چې کړ ټول پرینټ کړل په دې شو باندې پرینټ ریکارډ یا شو ریکارډ شو وزله کې چې کوم دا پرینټ کول غواړم صحیح دا کال کول غواړم دا فنکشن د کوم کلاس په منځ کې د کلاس په منځ کې او د ډیټا ممبرز نه کار اخلم د فنکشن پوسټ نو کله چې دا فنکشن کال کوم هغه نه کار اخیستلی خپلم نو کلاس ابجیکټ وسنګ جوړم اسانه ده د کلاس نوم به ولیکې کلاس نوم چې د موږ سره سبجیکټ ده چې د نومي کلاس نوم سبجیکټ ده دا فنکشن به زه د شانتل وړو کوم تاسو تر په اسانه سره وکولای شئ وی ګوره کلاس نوم چې دا کلاس نوم موږ سره سبجیکټ دی تاسو ول د ګوري کلاس نوم سبجیکټ دی دلته کې بولی کې څه شي سبجیکټ دی ولیکه دلته کې وسولي کې چې څه شي سبجیکټ نه سټوډنټ او بخي دلته کې چې سټوډنټ دا زور دی کې سټوډنټ 1 دا اول سټوډنټ چې ابجیکټ جوړ شي سټوډنټ 1 او بي جي هم ورته لیکل شي سټوډنټ 1 ابجیکټ جوړ شي صحیح ده اوس د سټوډنټ 1 د لپاره د اولنی فنکشن هم کال کوم چې تر غوږ سره ریکارډ تی واخلي او دویم فنکشن کال کوم چې ریکارډ هم تر شو نو st یا student 1 obj object dot دا student 1 چې کله ولګي د پوسټ دواړه فنکشن کال کوي خو تر غو چې ډاټا اپریټر نه یا چولای دا ډاټا اپریټر څه کار کوي دا ډاټا اپریټر تاسو object او فنکشن چې کوم دی دا کنیکټ کوي نو دغه چې ورکا ډاټ کې کوم اول ریکارډ اخلم کنه نو get record پکې
کله چې انټر پریس کړئ دا فنکشن به موږ سره راشي که چېرې هغه نه پریس کوئ نو دلته کې ولیکئ چې ګیټ ریکارډ دا شانتي او دا فنکشن چې شو دا فنکشن د ځای نه کال شو او دلته کې یو سیمی کالن ورته ورکړه دویم چې دا دویم نمبر موږ سره سټوډنټ 1 آبجیکټ ورته واخله ډاټ ورته ولیکه او شو ریکارډ کړه دا یو SHOW او دا موږ سره چې شو دا موږ سره شو صحیح شو دا اوس موږ سره د اول سټوډنټ ډیټا اخلي راځم اوس دې نه کمپایل او رن کړه دا وګورئ سټوډنټ 1 ډیټا موږ سره چې شو هغه جوړ شو صحیح پروګرام جوړ شو خو دې نه کار ولې نه اخیستل کېږي کار ځکه نه اخیستل کېږي ځکه چې موږ چې کړي دي ریکارډ هم کړی او شو کړی ده را به شو وګورو چې څه مسله ده پکې هیڅ مسله پکې نشته دې نه به راشم چیک کوم دوباره به کمپایل او رن کوم کمپایل او رن کوم دې نه به وګورو موږ چې انټر سټوډنټ نیم زه فور ایگزامپل ورته ورکوم چې بلال انډرسکور احمد دا شانتي ښه سبجیکټ 1 مارکس فور ایگزامپل د 100 نه دې موږ سره 90 اخیستي دې 95 اخیستي دې موږ سره 95 اخیستي نو موږ سره سټوډنټ ریکارډ څه شو موږ سره نیم بلال احمد ته مارکس 90 اخیستي فرض کړئ بیا 95 اخیستي بیا 95 اخیستي ټوټل موږ سره 280 شو ایوریج موږ سره 93 راوته یو بل فنکشن هم د کلاس کې تاسو اخیستی شي هغه موږ سره چې د کنډیشنل فنکشن جوړ کړئ صحیح د ریزلټ پکې وګورئ صحیح د چې ګریډ وګورئ اول وګورئ چې پاس ده که فیل ده صحیح شو بیا موږ سره ګریډ وګورئ چې کوم ګریډ کې ده فرست پوزیشن کې ده سیکنډ تھرډ کې ده صحیح ده په A پلس A B پلس B C پلس او C باندې واخلئ نو دا موږ سره چې او دا موږ سره د هغه دویم په د څلورم پروګرام و راځو یو بل ابجیکټ هم جوړو صحیح ده د سټوډنټ دلته کې به چې ورکم د دې 1 په ځای به چې ورکم دلته کې به 2 ورکم سټوډنټ 2 سپیس سټوډنټ 2 OBJ دا شانتي دا به چې کوم دا به زه کنټرول دلته کې به راشم کنټرول C به کوم د ابجیکټ به کاپي کوم او دلته کې به لیکم ډاټ پورته لیکم ګیټ ریکارډ صحیح د ابجیکټ نیم ډاټ ورته ورکه او فنکشن چې کال کا بیا ورته د ابجیکټ نیم ورکه او ډاټ ورته ولیکه ډاټ کې چې کړ شو کا دویم ابجیکټ دریم هم تاسو جوړول شي د صرف لیکي چې د کلاس نوم لیکیا د کلاس نوم وروسته چې ورته لیکي د ورته لیکي چې مثلا st obj دا شانتي اسانه سټوډنټ ابجیکټ او سټوډنټ ابجیکټ کوم یو سټوډنټ ابجیکټ نمبر مثلا 3 شو دا شانتي ورکا اوس دا چې دا ته کاپی کوي او کلیکي خپل خواهی دا st obj 3 ډاټ ورته لیکه اول نمبر ګیټ ریکارډ کا او بیا چې کوي st obj 3 ډاټ ورته شو کا ریکارډ شو کا راځم چې کوم کمپایل کوم کمپایل اوران انټر سټوډنټ نیم فور ایگزامپل بلال شو صحیح ده فرست کې ما 90 اخیستي بلکې 90 اخیستي بلکې هم 90 اخیستي ټوټل څو شو موږ سره ټوټل 270 شو او ایوریج موږ سره 90 راوته بیا وې سټوډنټ نیم ورکه فور ایگزامپل زور دیم چې بیا چې شو موږ سره پرویز شو او موږ سره 90 95 او 95 یو اخیستي صحیح شو بل ابجیکټ نیم ورکه زور دیم چې 57 شو دا ګوره درې ابجیکټ شوې صحیح ده 90 شوې 90 شوې 90 شوې انټر پریس کا صحیح ده دا اوس موږ سره ګوره د درې ابجیکټ مارکس هغه واخیستل صحیح ده ریکارډ واخیستل زموږ ښایسته پروګرام دا نو داسې پروګرامونه تاسو هم جوړولی شئ د دې لپاره به تاسو چې کوئ د دې لپاره به تاسو کلاس او ابجیکټ زده کول پکار وي والسلام